زمونږ امتیاز دا دی، زمونږ شعار دا دی چې موږ دا تمام مراسم چې کوو نو په تابعدارۍ د محمد صلی الله علیه وسلم. دې ته د ګوره د لږو خلکو پام دی. موحدینو ملګرو، ستاسو نه دا درخواست دی چې د الله د نبي د سنتو به ډېر قدر کوو، مړه سنت به را ژوندي کوو. زمونږ په معاشره کې چې کوم رسمونه او رواجونه دي د هغې نه به خپلې خادیانې پاک ساتو، ځکه په موږ خدا لیبل لګېدلی د جوابیان دي. الله دې زمونږ خاتمه ښه کړي. نو وابي سړي ته په احادیثو عمل کول آسان دي، ځکه بل خو یېرېږي چې وایي وابي شوې، ته خو هسې وابي شوی. نو چې وابي شوی د الله د نبي هر سنت طریقه په احترام منا، د الله د نبی سره محبت کوا. او زما دې د الله په ذات قسمي چې د الله د هرې بندګۍ مزه ده، خو د سنت طریقو خپله مزه ده. یو عالم وایي چې خلک وایي چې غذاګانو کې ډېر ثواب دی، او ما ته دا غټه غذا ښکاري چې د خپل نبی په سنتو عمل کول، د هغې دفاع کول، د امت ذهن جوړول، او هغه سنت طریقې چې معاشره کې ورک شوي دي د الله رضا دپاره د هغې نه ګرد و غبار لرې کول، او په صفا نیتونو باندې په ځان په کورونو کې معاشره کې راوستل د دې ډېر زیات فضایل دي. امام بخاري چې زموږ غټو امامانو کې دی، د هغه نه هم دا عبارت نقل دی چې لوی ثواب په دې کې دی سړی د مړه سنت را ژوندي کړي. امام لالکایی دا د خطیب بغدادي استاذ دی، دا ډېر غټ عالم تیر شوی دی. د د اهل سنت والجماعت په عقیده باندې 15 جلده کتاب نن سبا چاپ شوی دی، شرح اعتقاد اهل سنت والجماعه. امام ابن کثیر په 12 جلد کې د ترجمه او سیرت راوړی دی. په آخر کې دا واقعه راوړې ده چې امام لالکایی چې مړ شو خوب کې چا ولیده او ته وویل تا سره څه وشو؟ وایي ما ته وویل چې ته موږ بخلی، او ویل په دې عمل هم بخلی چې تا زما د نبي سنت ژوندي کړي دي، تا زموږ د نبي سنت ژوندي کړي دي. نو ملګرو په اختر کې سنت طریقې دي، شرعي احکام دي. د اوس نه د هغو باره کې علم راوستل غواړي او بیا کلکه ملا تړل غواړي، ځکه دا یو خاموشه دعوت دی چې د الله د بندګانو مخکې نیک کارونه کوي. ځکه دا هم یو دعوت دی چې ته په دین عمل کې مؤمنان درته ګوري او هغه هم عبرت اخلي چې ګوره دا طریقې به موږ هم کوو.